پښتو څه چې نورو ژبو مثلا انګلیسي کښې هم د عنعنه پسندانو لخوا داسې حکمونه سوي چې د لیست آی پر ځای it is me ویل بده انګلیسي ده، یا دا چې د نایټ پر ځای نیټ لیکل د انګلیسي ژبې حیثیت ته صدمه رسوي. دغه ډول په دري کښې ځینې استادانو داسې حکمونه کړي دي چې ریختاندن، سوختاندن او کوشش کردن غلط دي، باید ونه ویل سي، یا د بلند کلمه په لومړي زیر سره تلفظ کول د ناپوهو خلکو کار دی، یا د من نمیتوانیم پر ځای نمیتانیم ویل خرابه فارسي ده، یا د انتقاد پر ځای تنقید ویل ډیره ستره غلطي ده، یا کله که د خرد، خرسند او خشنود الفاظ په وو او سره یعنی خرد، خرسند او خشنود لیکو، دا دري ژبه فاسده وي. دغه ډول په پښتو کښې فیصله سوې ده چې ځمکه کښې شته ورځ، نومړی او ژرنده په بله بڼه یعنی مځکه کې سته ورځ، مړی یا نوړی او زرنده یا جرنده لیکل غلطي ده. د زما، زموږ، ستا او ستاسې پر ځای د دما، دموږ، دتا او دتاسې استعمال غوره نه دی. د احمد راغلی دی پر ځای احمد راغلی ده ویل د ګرامر له قواعدو نه سرغړول او ډیره لویه خطا ده. یا کله که ویل کیږي چې ما درته وویلې چې راسه پر ځای ما درته وویل چې راشه، ښه ژبه ده. یا دا چې خولۍ د خولۍ په بڼه لیکل غلطي ده. دا او داسې نورې ډیرې زیاتې خبرې دي چې ځینو لیکوالو پرې قلمونه خوځولي دي. مثلا وایي په فارسي کښې د تقدیر د کلمې استعمال د تمجید په معنا غلط دی، یا دا چې په پښتو کښې د قصد د کلمې استعمال د بدل یا کنیې په معنا غلط دی، ځکه چې په عربي کښې د قصد معنا بل څه ده. دغه ډول په انګلیسي کښې یو لړ عنعنه پسندان وایي چې موږ باید د نایس کلمه چې د ښکلي په معنا ده په خپله لرغونې یعنی اصلي معنا استعمال کړو، او هلته د دې معنا د اوسنۍ معنا ضد ده. په همدې ترتیب ډیر ځله خلک داسې پوښتنې کوي چې انګلیسي لرغونې ژبه ده او که چیني. دغسې ما له ډیرو کسانو څخه اوریدلی دي چې د پښتو ګرامر تر دري منطقي او ښه جوړ دی، ځکه چې په پښتو کښې موږ 2 کتابونه وایو، مګر په پاړسو کښې 2 کتاب، او په دوهم صورت کښې د عدد او معدود مطابقت نه څرګندیږي. آیا دا حکم منطقي دی؟ آیا دا چې ویل کیږي چې دري تر پښتو ښه ده ځکه چې ادبي ذخیره یې زیاته ده، درسته ده او که یا؟ آیا دا چې ځینې د دري استادان وایي نن زموږ ژبې هغه قدرت او قوت چې د غور، غزني او بلخ نثر لیکونکو د هر ډول مطلب د بیان دپاره لاره په مطلق ډول د لاسه ورکړی دی، درسته ده؟ آیا کله که د یوې ژبې ادبي قدرت تر بلې نه اوچت وي، دا د دې معنا هم لري چې دغه ژبه د ژبې په حیث تر بلې څخه لوړه ده. په همدې ترتیب
دا خبره ډیر ځله اوریدل شوې ده چې لیک تر ژبې نه مهم دی او کله که لیک بدلیږي نو ژبه هم ورسره بدلیږي. دا خبره درسته ده او که یا؟ لیک او ژبه پرته له دې چې د پوهولو او راپوهولو له نظره ارزښت لري، کوم بل قدسیت هم لري او که یا؟ د ګرامریانو دا عام تعریف چې پښتو صرف دغسې علم دی چې د پښتو د سم ویلو او سم لیکلو دپاره اصل کلمات او د اشتقاق ډول ښیي درست دی. دا خبره درسته ده چې لیکوال څه چې لیکي باید د صحیح تلفظ له مخې یې ولیکي او په غلط تلفظ پسې ولاړ نسي. په هره ژبه کښې د عوامو تلفظ او صحیح تلفظ فرق لري. آیا دا درسته ده چې لرغونې ژبه تر اوسنۍ ژبې ښه او اوسنۍ ژبه فاسده یا کمزورې ده؟ دا او داسې نور ډیر زیات مسایل دي چې په نوره نړۍ کښې له ډیر پخوا او زموږ په ملک کښې له یو څه وخت نه را په دې خوا منځته راغلي او خلک څه نه څه ورباندې غږېدلي دي. مګر کوم حکمونه چې د دغو مسایلو په برخه کښې سوي هغه تر ننه پورې عجیب او غریب دي. مثلا د ځمکه د کلمې په برخه کښې زما په زړه دي چې یو ملګري وویل ځمکه تر مځکه نه ځکه ترجیح لري او باید معیاري وګڼل سي چې د پښتو په نورو خویندو ژبو کښې هم لومړی پښتو ځې ته ورته غږونه راغلي دي، لکه زمین، جماکه یا دا چې پلانۍ کلمه ځکه باید داسې ونه لیکو چې خلاف د منطق ده. مثلا په انګلیسي کښې ویل کیږي چې he don't ویل غیر منطقي ده ځکه دا د do not یوه مختصره بڼه ده او په انګلیسي کښې څوک he do نه وایي. دغه ډول ځینې وایي موږ ځکه باید موږ ولیکل سي چې معیاري ژبه جوړه سي. ځینې بیا وایي چې د اشکالو د انتخاب په برخه کښې زموږ دپاره محک او ماخذ دوه شیه دي. لومړی د دې خبرې سره سم چې الفضل للمتقدم د پخوانو استادانو اثار او کلام چې هرومرو هر ډول بلاغت او فصاحت پکښې پروت دی. دوهم علمي او فني موازین چې هغه بیا په خپله هم د همدوی د لارښودونو او ربړونو ثمر دی. یعنی کله که موږ ته د یو ترکیب د درستي او صحت یا د یوې کلمې د تلفظ او املا په برخه کښې څه شک پیدا سي، د دې خبرې د سپینولو ډیره ښه لاره مراجعه ده د متقدمانو اثارو ته، ځکه دوی په داسې مواردو کښې دومره دقیق او عمیق او د دري او عربي ژبو د رمزونو او دقایقو نه خبر وو چې د هغوی اثار زموږ د مدعا دلیل دی. آفتاب آمد دلیل آفتاب. ځینې بیا وایي په دې برخه کښې په عمومي صورت د رسم الخط د ترجیح دپاره دې اساسونو ته کتل کیږي. د کلمې اصل او اساسونو ته کتل کیږي. لومړی د کلمې اصل او ریښه، دوهم ګرامر او قانون، دریم د تلفظ سهولت، د التباس رفع کول او داسې نور. اما ځینې بیا تر دې نه هم تیری کوي، مګر زه په خپله ډیر زیات کوښښ کوم چې
د پورته واړو مسایلو د فیصلې د پاره د جهاني او منل سوو پوهانو د ډیرو تازه او نویو نظریاتو څخه استفاده وکړم. دا نظریات د هغو پوهانو د زیار محصول دی چې په دې وروستیو 1.5 کلونو کښې په عنعنوي نه بلکې پر علمي اساس ژبه مطالعه کړې او په دې برخه کښې خپل نظریات په ډیر واضح او څرګند ډول ښکاره کړي دي. دغه ډله پوهان نن په عام ډول سره لنګویستس یعنی ژبپوهان او کوم کار چې هغوی پرې بوخت دي لنګویستکس یعنی ژبپوهنه بلل کیږي. البته تر اوسه پورې هم لا دا علم ژبپوهنه د ځوانۍ او تکامل په مرحله کښې دی او دې حد ته لا نه دی رسېدلی چې په نړۍ کښې د ژبې د عنعنوي مطالعې ځای نیولی وي. تر اوسه هم لا په عام ډول سره په مدرسو کښې د ژبې د مطالعې تدریس په عنعنوي ډول سره روان دی او ګرامر لا هم د ژبې د صحیح لیکلو او ویلو علم بلل کیږي. دوی په خپله په عقیده ښه یا صحیح ژبه د مطالعې وړ ګڼي، اما ژبپوهان فقط ژبه